نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم صدق الله العلی العظیم. قدرمن لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ تاسو د لیډرشپ په اړه دویم درس ته رجوع کوو. په دویم درس کې تر ډیره بریده پورې کوښښ کوو چې د لیډرشپ یو لنډ تعریف وکړو او بیا د لیډر ځانګړنې بیان کړو. لیډرشپ مختلف تعریفونه شوي دي. تر ټولو اسانه تعریف یې داسې دا یوه پروسه ده. د پروسې په اوږدو کې لیډر په خپلو پلویانو باندې تاثیر ښندي، په هغوی تاثیر اچوي، اغیز ښندي تر څو یو ځانګړي هدف مخې ته لاړ شي او هغه ترلاسه کړي. په دې معنا چې د لیډرشپ درې زاویې دي د دې مثلث. یو لوري ته لیډر ده، بل لوري ته پلویان دي، ملاتړي، او بیا هم دوی دواړه په ګډه باندې د یوې پروسې په ترڅ کې چې د لیډرشپ پروسه ورته ویل کېږي، د لیډرشپ د پروسې په پایله کې دوی هغه موخې ته ځان رسوي یا موخې ترلاسه کوي. موږ او تاسې به په راتلونکو درسونو کې په همدې باندې جلا جلا بحث ولرو. په لیډر به بحث ولرو، په موخه به بحث ولرو، او په پلویانو باندې به بحث ولرو. داسې لیډر چاته ویل کېږي، څو ډوله د لیډر د کومو هڅونې د کومو تیوریانو څخه باید استفاده وکړي تر څو خپل پلویانو باندې تاثیر وکړي. پلویان چې د لیډرشپ په بحث کې دې ته ټیم ویل کېږي یا ډله ورته ویل کېږي. ډله څنګه رامنځته کېږي؟ د ډلې د رامنځته کولو لارې چارې کومې دي؟ په ډله کې اغیز ښندونکي فکتورونه کوم دي؟ او بالاخره موخه تعریفو. هدف څنګه ټاکلی کېږي؟ د کومو لارو چارو نه هدف ټاکلی کېږي؟ هدف تعریف څه ده؟ څنګه کولی شو موږ یو ښه هدف ولرو؟ کله چې دغه درې بحثونه تکمیل کړو د لیډرشپ ټول عمومي بحث هغه تکمیلیږي. لومړني بحث ته موږ او تاسې نن راګرځو، هغه د لیډر بحث ده. لیډر د انګلیش یا د انګلیسي له دوه کلمو څخه جوړ ده. مرکبه کلمه ده لیډ او ای آر ده چې دغه د لیډ فعل په اسم باندې بدلیږي، په لیډر باندې بدلیږي. مطلب هغه چاته ویل کېږي چې هغه د نورو په وړاندې ولاړي، یا هغه چاته ویل کېږي چې نور رهبري کوي، د نورو د مشرتوب دنده ترسره کوي. په لویه کې لیډر هغه کس ته ویل کېږي چې هغه په نورو اغیز ښندي تر څو یو ځانګړي هدف ته په ګډه باندې ورسیږي. کله چې لیډر یا یو کس په یوه ټولنه کې دا چارې دا کار ترسره کړه، هغه ته موږ د لیډر نوم اخلو. مګر هم دومره اسانه خبره نه ده. یعنی لیډر یوازې لیډ کوونکي ته هم نه ویل کېږي، بلکې لیډر ځانګړنې لري، مشخصات لري. د دغو ځانګړنو له مخې نه هغه پېژندل کېږي. مختلف علما مختلف کتابونه د لیډرشپ د ځانګړنو په اړه باندې بحثونه کوي، او څوک ورته 3، 4 او څوک 5، 9 ځانګړنې ورته وضع کوي. دې لپاره چې د موږ قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ځوانانو ته اسانه شي، موږ 7 ځانګړنې د لیډر راخلو. ځوانان دې ځانونه وارزئ چې آیا دا 7 ځانګړنې په دوی کې شته؟ که یې خو هغه باید پیاوړي شي، که نه یې موجودې د دې ځانګړنو ترلاسه کولو لارې چارې به په راتلونکو ویډیوګانو کې موږ او تاسې بحث کوو. لومړنۍ تر ټولو نه مهمه ځانګړنه د لیډر لپاره هغه اغیز ښندل دي په نورو باندې د مثبت انرژۍ له لارې نه. په دې معنا چې لیډر تولیدونکی د کار ده، دی اغیز ښندي په نورو باندې تر څو هغوی کار وکړي، هغوی په یو فعالیت کې کیوځي. د لیډر تر ټولو نه مهمه ځانګړنه د اغیز ښندلو ده. که دی اغیز ونه شي ښندلی په نورو باندې، دی پلویان نه شي پیدا کولی. دغه اغیز ښندل د مثبت سوچ او فکر له لارې نه کېږي. دویم ډېر مهم ځانګړنه د لیډر لپاره هغه د لوړ فعالیت. لیډر ډیر زیات فعالیت لري. لیډر تاسې مثال په ډول د احمدشاه بابا ژوند چې مطالعه کوئ، 7 ځلې په هغه وخت کې دی ځي پاني پت کې جګړه کوي. اوس یعنی 7 ځلې موږ او تاسو ته باوجود د دومره ډیرو اسانتیاو د یو فرد په توګه باندې سخته ښکاري چې موږ د په الوتکه کې لاړ شو، پیاده لاسه کوئ. مګر هم هغه د زیات فعالیت له وجې نه چې دی په لري، هغه د زیات فعالیت په پایله کې دی خپل پلویان هڅوي او دی 7 ځلې ځي پاني پت فتح کوي. دی په خپل ژوند کې د لوړ فعالیت لرونکی و. له همدې امله دی زیات ستایل کېږي او دی د لیډر مسؤلیت په ښه توګه باندې ترسره کوي. نو لیډر دویم ډېره مهمه ځانګړنه، لومړنۍ ځانګړنه خو یې اغیز ښندل شو. دویم ډېره مهمه ځانګړنه هغه د لوړ فعالیت. دریم ډېره مهمه ځانګړنه د لیډر لپاره هغه د واک ویشل دي، صلاحیتونه ویشل دي.
په نورو باندې باور کول. دی چې کله ډیلیګیشن کوي صلاحیتونه واکونه نورو ته ویشي، دی اصلا په هغوی باندې د باور هغه ټرست بلډینګ چې ورته وایي یا د باور فضا د رامنځته کولو زمینه مساعد دی. دی د نورو باور خپله هم اخلي. دی د واک د ویشلو د صلاحیتونو ویشلو له لارې نه اصلا په نورو کې وړتیا پیدا کوي، نور توانمند کوي، امپاور کوي. نو لیډر درېیمه دنده هغه داسې ځانګړنه دی په نورو باور کوي او هغوی ته صلاحیتونه او واکونه سپاري. څلورمه ډېره مهمه ځانګړنه د لیډر هغه لاسرسی ده. لیډر 24 ساعته د خلکو په خدمت کې، هر وخت چې هر څوک په هره کچه باندې فکر وکړي چې دی باید ځان لیډر ته ورسوي، یوه ستونزه یوه شخړه یوه کشاله باید د لیډر سره حل کړي، د هغه سره ذکر کړي، د هغه سره پرې باندې بحث وکړي، باید دته لاسرسی ولري. لیډر له خلکو نه پټ نه ګرځي، لیډر له خلکو څخه لرې موجود نه وي. د لیډر او د خلکو ترمنځ موانع موجودې نه وي، دیوالونه نه وي موجود، بلکې لیډر ته لاسرسی موجود دی. لیډر په ډېر اسانه سره هر وخت پیدا کېدی شي، د هغه سره خبره کېدی شي. پنځمه تر ټولو نه مهمه ځانګړنه چې لیډر لري هغه نمونه ده. په دې معنی چې لیډر د نورو لپاره یو سمپل یو نمونه دی. کله چې د قربانۍ بحث راځي، کله چې د امانتدارۍ بحث راځي، کله چې د رښتینولۍ بحث راځي، دی پکې نمونه وي. هر څوک په خپل ډله کې، ټیم کې، په خپل ملت کې، ولس کې د ده مثال ورکوي. د تر ټولو نه زیاته قرباني ورکړي، دی تر ټولو نه زیات امین کس دی، تر ټولو نه زیات رښتونی کس دی، تر ټولو نه زیات په نورو باندې باور کوونکی کس دی. په هغو مسایلو کې چې له نورو څخه یې غواړي چې هغه باید ولري، یعنې دته څوک دروغ ونه وایي، د سره باید څوک چل او فریب ونه کړي، د سره باید څوک منافقت ونه کړي. دی اصلا دا هغه وخت عملي کولی شي چې دی په ځان کې ولري، دی په دې کې نمونه واوسېږي، دی منافق نه وي، دی دروغجن نه وي، دی رښتونی، دی د نور لپاره په دې ټولو بحثونو کې مثال ګرځي، نمونه ګرځي. شپږم ډېر مهم بحث، ډېره مهمه ځانګړنه چې لیډر لري هغه مسؤلیت. لیډر مسؤلیت منونکی لنډه، په دې معنی چې لیډر بلیم گیم نه کوي، د ملامتۍ لوبه نه کوي. کله چې یوه پیښه کېږي، یو جنجال کېږي، یوه کشاله واقع کېږي، د دې مسؤلیت لیډر په ځان باندې مني. د ټولو بدګڼو نیمګړتیاو مسؤلیت دی مني، مګر هم ټولې ښېګڼې لیډر له نورو سره نمانځي. معنا دا چې لیډر د ټولو ستونزو او د ټولو پیښو په وړاندې مسؤلیت منونکی دی. خپله پښه نه باسي، دی په خپله ډله کې بل څوک نه ملامتوي، دی خپل مسؤلیت په بل چا باندې نه اچوي. د باندې مسؤلیت بار نه وي، بلکې دته مسؤلیت یو احساس له مخې نه منونکی او تر ټولو نه مهمه ځانګړنه ګڼل کېږي. اووم چې وروستۍ ځانګړنه، تر ټولو نه زیاته مهمه ځانګړنه، هغه تصمیم نیول دی. لیډر ډېره لوړه وړتیا لري د تصمیم نیولو، په دې معنا چې دی په عاجل وخت کې د یو حکمت له مخې نه داسې تصمیم نیسي چې هغه د عجلۍ څخه نه ایجاد شوي، د منډې څخه هغه تصمیم نه ایجاد شوی، بلکې هغه د یو حکمت څخه، د یو بصیرت څخه رامنځته شوی تصمیم چې پایلې ډېرې ښې. لیډر په تصمیم نیولو کې ډېر ستراتیژیک وي، دی د تصمیم نیولو ډېره لوړه وړتیا لري. دی چې کله تصامیم نیسي، د یوې کشالې، د یوې مسلې د حل لپاره هوډ کوي، دا هوډ یې په ډېرو سترو حکمتونو باندې ولاړي. له دې امله بیا هم زه راځم د دې اووه سره ځانګړنو په اورېدلو او لیدلو سره قدرمنو لیدونکو اورېدونکو، لیډر مطالعه کوي، لیډر دوامداره مطالعه کوي، لیډر د نورو له تجربو څخه، لیډر د تاریخ څخه، لیډر د سیاسي پیښو څخه، د ټولنیزو پیښو څخه داسې باخبري چې د هغو د تکرار مخه نیسي. لیډر د پخواني سیاسي تاریخ څخه، د پخواني ټولنیز تاریخ څخه، اقتصادي تاریخ څخه داسې لاسته راوړنې لري، داسې مطالعه لري، داسې ژور سوچ او فکر ترې لري چې د هغو د تکرار مخه نیسي او د ښو بیلګو، د ښو نمونو د عملي کولو لوړه وړتیا لري. که چیرې تاسو غواړئ چې په ځان کې دا ارزونه ولرئ چې تاسې د لیډرشپ دغه ځانګړنې په ځان کې لرئ، ښه تر ښه. که چیرته نه، همدا نن نه پیل وکړئ، ځان وارزوئ چې دا ځانګړنې تاسو کې شته، که نه شته راځئ په راتلونکو ویډیوګانو کې به د دې ځانګړنو د پیدا کولو لارې چارې په ګوته کړو. ډېره زیاته مننه.